د یو غزل یو څو شعرونه درته وایم چې بلها مودې وشوې چې شنه دي غنم نه وچېږي، بلها مودې وشوې چې شنه دي غنم نه وچېږي، او دا ډېرې ورځې مې په سترګو کې نم نه وچېږي. هغې لمدلو پټه بیا د خوړ په کاڼې پرېښوه، هغې لمدلو پټه بیا د خوړ په کاڼې پرېښوه، او هغې وې بس دی ډېر ناوخته شو زم نه وچېږي. او هسې ابس مې زیارتونو باندې مه ګرځوئ، هسې ابس مې زیارتونو باندې مه ګرځوئ، چا مې ایښو دي په زخمونو مرهم نه وچېږي. او ملا په دې خبره زه دین نه وویستمه، ملا په دې خبره زه د دین نه وویستمه، ما ورته وی چې پرهرونه په دم نه وچېږي. او هغه چې هوبهو دا ستا په شان دی هیڅ نه وایي، هغه چې هوبهو دا ستا په شان دی هیڅ نه وایي، او هغه ګل لون په خپلو اوښکو ساتم نه وچېږي. او دانشه خویاندې دعاګانې نمونې د الفت، دانشه رونه نعمتونه موسم نه وچېږي. بابزاده دانش سے تخواست ہے جبی خود سے اشتراشی پر کلام کرکی. بابزاده دانش اول خو مننه کومه او د پروګرام ستاینه هم کومه. اوږده نظمونه نه یم، یو څو شعرونه درته ویم د غزل چې مړه اوی کا گزار دی یا دلته او یا هلته، مړه اوی که گزار دی نو یا دلته او یا هلته، اوس چې امر د سرکار دی نو یا دلته او یا هلته. مننه مړه، مننه مړه اوی که گزار دی نو یا دلته او یا هلته، اوس چې امر د سرکار دی نو یا دلته او یا هلته. او دا ځل مزه ښه حصار شه، دا ځل زړه زما ښه نه دی، دا ځل مزه ښه حصار شه، دا ځل زړه زما ښه نه دی، زویه څه دي خو روزګار دی نو یا دلته او یا هلته. مننه دا ځل مزه ښه حصار شه، دا ځل زړه زما ښه نه دی، زویه څه دي خو روزګار دی نو یا دلته او یا هلته. او ښځې څه وکړو دا پرېږدو هلته بل په انتظار دی، ښځې څه وکړو دا پرېږدو هلته بل په انتظار دی، مړه څه دي خو جویار دی نو یا دلته او یا هلته. مننه ښځې څه وکړو دا پرېږدو هلته بل په انتظار دی، مړه څه دي خو جویار دی نو یا دلته او یا هلته. او ښځې ټیک شوه زه صحیح شوه دا به نه څکو دا حرام دي. پیر صاحب ښځې ټیک شوه زه صحیح شوه دا به نه څکو دا حرام دي، شیخه منمه خمار دی نو یا دلته او یا هلته. مننه ښځې ټیک شوه زه صحیح شوه دا به نه څکو دا حرام دي، شیخه منمه خمار دی نو یا دلته او یا هلته. او دله دلته دار تیار کوي ګنې هلته دار تیار دی، دلته دار تیار کوي ګنې هلته دار تیار دی، هر پښتون اتل دار دی نو یا دلته او یا هلته. مننه دلته دار تیار کوي ګنې هلته دار تیار دی، هر پښتون اتل دار دی نو یا دلته او یا هلته. او څه مو دلته درته وکړو څه به هلته درته وکړو، څه مو دلته درته وکړو څه به هلته درته وکړو، را په غاړه انتظار دی نو یا دلته او یا هلته. مننه دومره صبر خو به خدای نو بیخي لما ونشي، دومره صبر خو به خدای نو بیخي لما ونشي، زه بیمار یم دا انار دی نو یا دلته او یا هلته. مننه ډېره مننه. دومره صبر خو به خدای نو بیخي لما ونشي، زه بیمار یم دا انار دی نو یا دلته او یا هلته. نیم تی دلته راله راکه نیم به هلته راله راکې، نیم تی دلته راله راکه نیم به هلته راله راکې، ته مالک یې ستا اختیار دی نو یا دلته او یا هلته. مننه ډېره مننه. نیم تی دلته راله راکه نیم به هلته راله راکې، ته مالک یې ستا اختیار دی نو یا دلته او یا هلته. او مړه مونږ په ژوند مین یو، مونږ د ټول عمر ژوندي یو، مړه مونږ په ژوند مین یو، مونږ د ټول عمر ژوندي یو، مړه مونږ له ژوند په کار دی نو یا دلته او یا هلته. یو څو شعرونه نور وایم چې د
د ولسونو نه ځان لرې ساتي، د ولسونو نه ځان لرې ساتي او د آیینونو نه ځان لرې ساتي. نه نو شاعره درد به څنګه تصویر کې، نه نو شاعره درد به څنګه تصویر کې چې د دردونو نه ځان لرې ساتي. مننه. او اذان چې وایي نو غوږونه بند کړي، اذان چې وایي نو غوږونه بند کړي او د اذانونو نه ځان لرې ساتي. او د رحمتونو دعاګانې غواړي، د رحمتونو دعاګانې غواړي او د بارانونو نه ځان لرې ساتي. په تعویذونو د روزګار روان دی، په تعویذونو د روزګار روان دی او د تعویذونو نه ځان لرې ساتي. او د قیامتونو نه د یره کېږي، د قیامتونو نه د یره کېږي او د قامتونو نه ځان لرې ساتي. شیخه دا ته څه عجیبه سړی، شیخه دا ته څه عجیبه سړی چې د سازونو نه ځان لرې ساتي. شیخه ډېره مننه. شیخه دا ته څه عجیبه سړی چې د سازونو نه ځان لرې ساتي او په جنتونو پسې منډې وهي د جنتونو نه ځان لرې ساتي. مننه. په جنتونو پسې منډې وهي او د جنتونو نه ځان لرې ساتي. او لامبو دي نه دس د هوښیار سړی، لامبو دي نه دس د هوښیار سړی او د دریابونو نه ځان لرې ساتي. ډېره ډېره مننه. خصوص راتګ د ځوان راتګ یو جهان مننه سره ستاسو ملګرو. نظم به درته وایم، اجازه فرمایش وکړو تاسو بېډالۍ د هغې نه مخکې د غزل یو څو شعر چې تصور کې ګله د تصور کې ګله د لږ ساعت دپاره بېګا جنت کې ومه، په تصور کې ګله د لږ ساعت دپاره بېګا جنت کې ومه. د حورو منځ کې ناست وم د شرابونو ولې زما په خوا به یې دې حورو په خوله کې راته بوتل د پیو کېښو، غلمان څلور طرف ته لاس په نامه ولاړو. زما سوچونه نه وو، هېڅ مې فکرونه نه وو، په شنو باغونو کې زه لکه طوطي خوشحال وم. زما فکرونه نه وو، هېڅ مې غمونه نه وو، په شنو باغونو کې زه لکه طوطي خوشحال وم. خو بیا په دغه وخت کې چا ظالمانو راته په غوږ کې داسې وي یار دې دوزخ ته تللی. بیا په دغه وخت کې چا ظالمانو راته په غوږ کې داسې وي یار دې دوزخ ته تللی. د دې وینا سره سم زما حالت بدل شو، څه لیونی غوندې شوم، په ګډو وړو سره شوم. نه په جنت کې ګله بیا داسې شور جوړ کو، ماله مې یار راولی، زما قرار راولی چې اوس باقي لیدن یې د حورو مخ کې وکړم، بیا به جنت کې زما عمر ډېر ښه تېرېږي. خو ښایي افسوس دلبره چې چا مې نه منله، خو زه هم پښتون وم ګله او بغاوت مې وکړ. ستا د دیدن دپاره ما جنتونه پرېښول، د حورو لاسو کې ما ډک ډک جامونه پرېښول، خپل څلور طرف ته ما شنه باغونه پرېښو او د غلمانو سره مې ټول لوزونه پرېښول، د خپل غني غفار مې ډېر رحمتونه پرېښول. او بیا په منډو منډو تا له دوزخ ته راغلم او ستا په غېږ کې ګله لکه ماشوم مننه. ډېره مننه. دا ګیم ښه کلکولیټډ دی، دا ګیم ښه کلکولیټډ دی، ښکاره جاره خبره ده، موږ ټول ورباندې پوه یو، څوک حل وایي څوک نه وایي. یو یې ورته راولي، بل یې ور په نښه کړي، درېیم پې ټوپک راکاږي، د ژوند سپرغۍ یې یخه کړي، یو یې جنازه وکړي بل جنازه ښخه کړي، څوک رسمي دعا وکړي څوک رسمي ژړا وکړي، پاتې وارثان یې ټول ښه شور وکړي غوغا وکړي. او داسې هېڅوک نه وي چې یو څه دعوه بچا وکړي، بس ورځې وي جو تېرې شي، کیسې د سړي هېرې شي. ملنګه په کچکول کې بې روپۍ دي او ملنګه په کچکول کې دې روپۍ دي او کبل سو په غاړه دې جامې د ملنګۍ دي او کبل سو ته راوړه په دې لاسو دې څه سپینې سپینې ښکاري، ته راوړه په دې لاسو دې څه سپینې سپینې ښکاري، او ته راوړه په دې لاسو دې پولۍ دي او کبل سو. صاحبه ته لږ وخت شه سړی ښکلی اواز راغی، صاحبه ته لږ وخت شه سړی ښکلی اواز راغی، ته پام وکړه کړنګېږي چې پیالۍ دي او کبل سو. کلی دي که نه کلی ډکې که صاحبه ته لږ وخت شه سړی ښکلی اواز راغی، ته پام وکړه کړنګېږي چې پیالۍ دي او کبل سو. شعر دې بیان ته ډالۍ چې د بعضو خلکو په تندو داغونه جوړ کړل، د بعضو خلکو په تندو داغونه جوړ کړل چې دا یې نښانې د بندګۍ دي او کبل سو. دانشه لر او بر در نظارېږي قربانېږي، دانشه لر او بر در نظارېږي قربانېږي، او چې دا د کرامات د شاعرۍ دي او کبل سو. چې تا ویل جانانه در نظم نو ما به څه وي، چې تا ویل جانانه در نظم نو ما به څه وي، نو خود به بې اختیاره ژړېدم،
نو ما به څه وي دنیا ته د سودا سره راتلم نو ما به څه وي او تاله د دنیا سره درتلم نو ما به څه وي دنیا ته د سودا سره راتلم نو ما به څه وي او تاله د دنیا سره درتلم نو ما به څه وي او مولا چې انتخاب و د ادم نو ما به څه وي مولا چې انتخاب و د ادم نو ما به څه وي او رامغې په لاسو کې غنم نو ما به څه وي دا نه چې د خبرې د کولو سړی نه وم دا نه چې د خبرو د کولو سړی نه وم خو جهانانه زه چې تا ته ودرېدم نو ما به څه وي لایق د دې کرسۍ جانانه نه و تا ویل دی لایق د دې کرسۍ جانانه نه و تا ویل دی او دا کس د مشرۍ جانانه نه و تا ویل دی او ته ګوره ادم خان په اړو سترګې پورته نه کړې ته ګوره ادم خان په اړو سترګې پورته نه کړې او دا غږ د درخانۍ جانانه نه و تا ویل دی او بې وخته دې پیالۍ په لاس کې راکړه رانه لاړې بې وخته دې پیالۍ په لاس کې راکړه رانه لاړې او دا وخت مې د پیالۍ جانانه نه و تا ویل دی دا اورې مننه بې وخته د پیالۍ په لاس کې راکړه رانه لاړې او دا وخت مې د پیالۍ جانانه نه و تا ویل دی او ته اورې باجوړ کې شیر عالم ګنځلی کېږي ته اورې باجوړ کې شیر عالم ګنځلی کېږي او تفسیر د میمونۍ جانان چې ستا د خولې خبره د باچا بیا خو ډېره معتبره د باچا په چا لږه زوروره د باچا او په چا ډېره زوروره د باچا مننه په چا لږه زوروره د باچا او په چا ډېره زوروره د باچا او هغه پیره چې پیرانی موریدان دي هغه پیره چې پیرانی موریدان دي هغه پیره منجوره د باچا هغه پیره چې پیرانی موریدان دي هغه پیره منجوره د باچا او هغه ونه چې زمونږ په نصیب ده هغه ونه چې زمونږ په نصیب ده او هغه ونه بې ثمره د باچا هغه ونه چې زمونږ په نصیب ده هغه ونه بې ثمره د باچا او دا چې غوښې په لارو کې خرڅېږي دا جینۍ خپله نهره د باچا دا چې غوښې په لارو کې خرڅېږي دا جینۍ خپله نهره د باچا او دا یو دوه څیزونه ځان سره سنبال کا دا یو دوه څیزونه ځان سره سنبال کا یوه توره بله زغره د باچا دا یو دوه څیزونه ځان سره سنبال کا یوه توره بله زغره د باچا او دا چې خلک پسې ټول د سیل مې راغلل په دې کان کې ملغلره د باچا دا چې خلک پسې ټول د سیل مې راغلل په دې کان کې ملغلره د باچا او پته نه لګي چا څه ورته ویل دي پته نه لګي او تره د باچا غزل یو څو شعرونه یم چې مړه اوی کا گزار دے نو یا دلتا او یا حل مړه وایي که گزار دی نو یا دلتا او یا هلته اوس چې امر د سرکار دی نو یا دلتا او یا هلته دا ځل مزه ښه ایثار شه دا ځل زړه زما ښه نه دی دا ځل مزه ښه ایثار شه دا ځل زړه زما ښه نه دی زویه څه دي خو روزګار دی نو یا دلتا او یا هلته مننه دا ځل مزه ښه ایثار شه دا ځل زړه زما ښه نه دی زویه څه دي خو روزګار دی نو یا دلتا او یا هلته او خجی څه وکړو دا پرېږدو هلته بل په انتظار دی خجی څه وکړو دا پرېږدو هلته بل په انتظار دی مړه څه دي خو جویار دی نو یا دلتا او یا هلته مننه خجی مننه څه دی کېږي څه مې کېږي ها در واخله دغه شمار دی نو یا دلتا او یا هلته او مړه موږ په ژوند مین یو موږ د ټول عمر ژوندي یو مړه موږ په ژوند مین یو موږ د ټول عمر ژوندي یو مړه موږ له ژوند په کار دی نو یا دلتا او یا هلته مننه راځم زه جواب درله راوړم زه زم زه راځم زه جواب درله راوړم زه لال نشې کښېنه ښه کتاب درله راوړم زه زم زه راځم زه جواب درله راوړم زه لال نشې کښېنه ښه کتاب درله راوړم زه ته څه وایې چې رایې وړه په زلفو کې یږدم زه ته څه وایې چې رایې وړه په زلفو کې یږدم زه ښه ټیک شوه ځه
صحیح شوه زه ګلاب درله راوړم زه. مننه استاد محترم حسین احمد صادق صاحب د اګریکلچر یونیورسټي سټوډنټس وایي مې خوښه نه ده ما دې خپل وار ته پرېږدئ په خپله صحیح ده مهرباني. په سټیج ناستو ډېرو زیاتو عزتمندو مشرانو کشرانو او سټوډنټانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زړه مې غوښته چې خبرې شریک کړم خو نیازت خان دومره ښکلې خبرې وکړې هماغه خبرې تاسو ته ډالۍ کوم د هغه لفظونه. یو خبره بل را یادېږي یو ځل په شرینګل یونیورسټي کې موږ مشاعره کوله زما ډېر نږدې ملګری دی ډېر ښه شاعر دی نوم یې نه اخلم دا خبره لږه مناسب نه ده دغه په شان کې شاته مې ناست دی محمد ګل منصور یې نوم دی. داسې مې کله سیټ ته راووښته نو منصور صاحب راغی وی چې زه یو نظم وایم یو به قطعه وایم یو به او 12 بجې شپه هم پخه وه یو په ترنم کې نو یو هلک یې شاته نه اواز وکړل ماما بیا ورته د سهار بانګ ووایه نو زه یو څو غزلې ویم بیا به نظم ویم بیا به ګورو نو ټیک ده ځکه چې لرې نه م راغلی یم نو حق هم لرم چې ویمې ما له مقرره کې یو دوه پته څه غزلې ویم بیا به ستاسو فرمایش وم ټیک ده که نه وایي چې اجازت نیسم وایي چې په خیال کې دي د ښکلي جنت هوره ده او هوره ده په خیال کې دي د ښکلي جنت هوره ده او هوره ده بس لاس د ژوند د ووینځه دا توره ده او هوره ده. مننه په خیال کې دي د ښکلي جنت هوره ده او هوره ده بس لاس د ژوند د ووینځه دا توره ده او هوره ده او دنیا کې ترې پرهیز یم مسلمان یم خو جنت کې مې دنیا کې ترې پرهیز یم مسلمان یم خو جنت کې مې شراب دی او غلمان دی او کجوره ده او هوره ده. مننه دنیا کې ترې پرهیز یم مسلمان یم خو جنت کې مې شراب دی او غلمان دی او کجوره ده او هوره ده او تا خانه قبول کړې وه دی خواري قبول کړی تا خانه قبول کړی و دی خواري قبول کړی اوس ټول عمر غلامه د مجبوره ده او هوره ده. مننه ما نه غوښتل چې یاد شي زه نه غواړم چې یاد شي ما نه غوښتل چې یاد شي زه نه غواړم چې یاد شي بدبخته ده کمبخته ده مزدوره ده او هوره ده. مننه او چا وپوښتل چې څنګه ده په دوو ټکو کې ووایا چا وپوښتل چې څنګه ده په دوو ټکو کې ووایا ما زر ورته ووی چې مغروره ده او هوره ده. مننه چا وپوښتل چې څنګه ده په دوو ټکو کې ووایا ما زر ورته ووی چې مغروره ده او هوره ده. او دانشه خدای دې خیر کې د ایمان رڼا مې تته شوه دانشه خدای دې خیر کې د ایمان رڼا مې تته شوه جامونه دي ماښام دی وریځ ګوره ده او هوره ده. دا بل غزل یو څو شعرې دي چې روان یم نور نه وي به درته ویم روان یم راپسې څه اوازونه دي خوی دی روان یم راپسې څه اوازونه دي خوی دی دروغ دي بې بنیاده الزامونه دي خوی دی ښه ټیک شوه زه صحیح شو په دیوال یې درته وایم ښه ټیک شوه زه صحیح شو په دیوال یې درته وایم چا وی چې په دیوال پورې غوږونه دي خوی دی. مننه او راځه خواته مې کښېنه چې دا زه درته نن تش کم راځه خواته مې کښېنه چې دا زه درته نن تش کم منمه چې د دواړو څه کارونه دي خوی دی. او مرجانې در نظار شم ستا منمه مونځ لزمه مرجانی در نظار شمستا منمه مون لزمه ماښام دی په پیالو کې شرابونه دي خوی دی. یو غزل تاسو ته ډالۍ کوم د هغې نه پس ورته نظم ویم چې منمه مجبوري د چرته یار خو به ساتو منمه مجبوري د چرته یار خو به ساتو خو دومره هم غورځېږو نه معیار خو به ساتو. منمه مجبوری د چرته یار خو بساتو خو دومره هم غورځېږو نه معیار خو بساتو. چا ویل په دې لار تللی ده ویل یې چې راځم نیازت خانه چا ویل په دې لار تللی ده ویل یې چې راځم راځي که نه راځي اوس دغه لار خو بساتو. نه چا ویل په دې لار تللی ده ویل یې چې راځم راځي که نه راځي اوس دغه لار خو بساتو. اوس ژوند نه چې نغمه ده د ساګانو په مثال
اوس ژوند له چې نغمه ده د ساګانو په مثال وایې نو بیا څه وکړو ستار خو به ساتو او دا شعر تاسو ټول ته ډالئ چې وزګار کې ناستې نشو خامخا ځان له کار ګورو وزګار کې ناستې نشو خامخا ځان له کار ګورو که هیڅ نه وي د بل په کار کې کار خو به ساتو مننه او دانشه زهر بعضې خلکو له دارو دانشه زهر بعضې خلکو له دارو لستوڼي چې ساتونو پکې مار خو به ساتو یو دوه شعرونه نور به یم چې د ژوندانه ټپې اکثر کوي دا ښه نه کوي د ژوندانه ټپې اکثر کوي دا ښه نه کوي او زما په زړه باندې اثر کوي دا ښه نه کوي او خدای د اویاو میندو د مینې عمره مینه کوي خدای د اویاو میندو د مینې عمره مینه کوي خلک د خدای په نامه شر کوي دا ښه نه کوي خدای مننه خدای د اویاو میندو د مینې عمره مینه کوي او خلک د خدای په نامه شر کوي دا ښه نه کوي دا چې د ساز ځنې منکر دي دا پرې نه دی پوهه دا چې د ساز ځنې منکر دي دا پرې نه دی پوهه او دا چې غندنه د هنر کوي دا ښه نه کوي او دا زړه مې ښه دی خدایه عادت یې ډېر ښه نه دی دا زړه مې ښه دی خدایه عادت یې ډېر ښه نه دی چې دا په هر ښکلي باور کوي دا ښه نه کوي مننه دا زړه مې ښه دی خدایه عادت یې ډېر ښه نه دی چې دا په هر ښکلي باور دا ښه نه کوي او دا چې جومات ورانوي دا خو نو بیخي کفر دی دا چې جومات رانوي دا خو نو بیخي کفر دی خو دا توهین چې د مندر کوي دا ښه نه کوي مننه او د تندې مړ شوم یو دوه ګوټه ترې نه راکوي تندې مړ شوم یو دوه ګوټه ترې نه راکوي او ځان له ګوټونه د کوثر کوي دا ښه نه کوي او زه میړنی نه یم نور مې جنګ ته مه هڅوه زه میړنی نه یم نور مې جنګ ته مه هڅوه دا شاباسې دې را لښکر کوي دا ښه نه کوي مننه ډېره مننه زه میړنی نه یم نور مې جنګ ته مه هڅوه او دا شاباسې دې را لښکر کوي دا ښه نه کوي او دا زما خلک دی مین یم پې ویاړم پې دا زما خلک دی مین یم پې ویاړم پې او دا چې په ما پسې لښکر کوي دا ښه نه کوي اخري شعر دی چې ښه ورته پته ده قبلیږي ټک په ټک قبلیږي ښه ورته پته ده قبلیږي ټک په ټک قبلیږي او راته خیري هر مازدیګر کوي دا ښه نه کوي نظم به ویمه یو نظم به ویمه ټیک ده زبا وای ورئ ټیک ده که نه دې نظم نه مخکې تاسو یو خبره کوم دا زه پاره ځای کې کومه زه په سکول کې ناست وم زما پرایویټ سکولونه هم دي په هغه کې یو کس راغی ما ته ویل بغزاده و استاذ نه و ډېر عجیبه غوندې خبرې کوي ما زه یم که نه که هغه تی ما یې هغه زیم وی ما ورېدو چې ښایسته ښایسته شینې وې یاره دومره خوشحال شوم ما زما د شاعرۍ شهرت خو ډېر لرې لرې لاړو او سټارټ وجود 2003 خبره ده نو ما زیارت ګل ته ویل پین ته ما دله چای پخه که یو ترماس مې ویله چای پخه کو یاره زه ته یو کپ چای مې وتاړو یو غزل مې ورته ووایي بل کپ چای مې ورته واړو بل غزل مې ورته بهرحال څلور پنځه کپ هغه چای وڅښلې او ما ورته پنځه غزلې ویلې ما ته ویل ویل استاد جي ویل زه په تا پوهېږم چې ته ما ته قارې خل ما ته پکې د وا وا غزې نه دی معلوم نو زما یقین دی چې تاسو ته پکې د وا وا غزې معلوم بهرحال چې زه به نه لیونه کېږم زه به نه لیونه کېږم چار چاپېره لیوني دي او زما ورپکې ژوند دی دومره ډېره ځانځاني ده چې د وخت دا لیوني هم د خپل ذات په حد کې اوسي د خپل ځان تر حده پایي په دې دومره لوی جهان کې یک تنها چې زه اوسېږم زه به نه لیونه کېږم زه به نه لیونه کېږم چې ښه ټیک ټاک مسلمان یم او په یو دوه کې حیران یم دومره ډېرې تفریقې دي د مولیانو دا فرقې دي هر ملا پکې دا وایي چې زما دا فرقه ټیک ده زه په کم پسې روان شم چې په یو دوه نه پوهېږم زه به نه لیونه کېږم مننه زه به ډېره مننه زه به نه لیونه کېږم چې د ړوند فقیر کچکول ته داسې غلی غلی ناست یم لکه سپی چې وي چیچړو ته د قصاب په تېخانه کې زه به نه لیونه کېږم چې د ړوند فقیر کچکول ته داسې غلی غلی ناست یم لکه سپی چې وي چیچړو ته د قصاب په تېخانه کې چې کچکول له روپۍ راشي د کچکول نه راخطا شي زه یې لاس کې کم راګیرې بیا یې زر جیب کې خوندي کم کله کله ګورم شاته خو اکثر ګورم الله ته بیا د خدای شکر ادا کم وایم ښه شوه نن خو وشوه د روزۍ واده پوره شوه خو د شپې چې کله سملم دغه غم را سره مل شي دا د ړوند فقیر نغلا وه هسې نه رانه لاس پرېږي بیا به خوله څنګه وازومه زه د ړوند فقیر کچکول ته زه دا سوچ کوم یریږم زه به نه لیونه کېږم
مننه زه به نه لیونی کېږم چې د وخت دا څو غټان چې د غریب په وینو پای د غریب نه غوښې وخوري د غریب نه وینې وسکي بیا احرام د ځان نه تاو کي درشي ستا ښکلې کعبې ته ستا د خوږ نبي روضې ته هلته تاو شي او راتاو شي او پکاڼي شونډې کېږدي بیا شیطان پکاڼو ولي تی په دغه خاطر ماپ کي دوی بیا نورم معتبر شي دوی بیا نورم مټور شي دوی بیا نورم زورور شي په ما زور کوي زورېږم زه به نه لیونی کېږم مننه زه به نه لیونی کېږم چې د وخت دا څو غټان چې د غریب په وینو پای د غریب نه غوښې وخوري د غریب نه وینې وسکي بیا احرام د ځان نه تاو کي درشي ستا ښکلې کعبې ته ستا د خوږ نبي روضې ته هلته تاو شي او راتاو شي او پکاڼې شونډې کېږدي بیا شیطان پکاڼو ولي پې په دغه خاطر ماپ کي دوی بیا نورم معتبر شي دوی بیا نورم مټور شي دوی بیا نورم زورور شي په ما زور کوي زورېږم زه به نه لیونی کېږم زه به نه لیونی کېږم چې د ژوند ستړي سفر کې د صحرا په غیږ کې پروت یم خوله مې وچه ده د لاړو نوم نشان ورپکې نشته دومره تږی یم یارانو چې دا خپله وینه هم څکم خو مرۍ د خولې نه لرې او په نور بدن کې وینه ما ته پته ده چې نشته زه به نه لیونی کېږم چې د ژوند ستړي سفر کې د صحرا په غیږ کې پروت یم خوله مې وچه ده د لاړو نوم نشان ورپکې نشته دومره تږی یم یارانو چې دا خپله وینه هم څکم خو مرۍ د خولې نه لرې او په نور بدن کې وینه ما ته پته ده چې نشته د خونخار مارغه په خوا کې منګوټی د اوبو پروت دی څاڅکې په مورګو په مزه مزه څڅېږي او زما تند زیاتېږي څاڅکې په مورګو په مزه مزه څڅېږي او زما تند زیاتېږي خو د سر په بدله دي چې ورځم نو مړ کېږم نه ورتلی شم نه صبرېږم زه به نه لیونی کېږم مننه زه به ډېره مننه زه به نه لیونی کېږم چې واړه ګلان قتلیږي په سکولونو مدرسو کې کتابونه پسې راوړي سره په وینو په بستو کې د بچو غوښې ټولومه د وړو غوښو ټولومه د یو لاس د بل خپوي د هغو غوښې ټولومه په پردي جنګ کې تباه شو د سړو غوښې ټولومه لویه خدایه زه چې داسې د پښتو غوښې ټولومه لویه خدایه زه چې داسې په پردي جنګ کې قتلیږم زه به نه لیونی کېږم مننه زه به نه لیونی کېږم ستا په لاس کې سور قلم دی او زما تاریخ پې لیکې دغه ټول تاریخ پر هر دی وینې مالګې زه په خپل پر هر کې پروت یم صرف دا زما ګناه ده چې پښتون یم غیرتي یم او بچی د ابدالي یم ننګیالی یم جنګیالی یم توریالی یم بریالی یم اوس زما دا صفتونه ټول په ما باندې بد لګي مننه اوس زما دا صفتونه ټول په ما باندې بد لګي دا د پلار نیکه نومونه ټول په ما باندې بد لګي زه په خپل صفت شرمېږم زه به نه لیونی کېږم زه به نه لیونی کېږم وروڼه کینې خویاندې ورکړي د خپل جرم په سزا کې بیا ژوندی مړی روان کړي د دشمن کره یې بیایي زه چې وینم بوږنېږم زه به نه لیونی کېږم مننه زه به نه لیونی کېږم وروڼه کینې خویاندې ورکړي د خپل جرم په سزا کې بیا ژوندی مړی روان کړي د دشمن کره یې بیایي زه چې وینم بوږنېږم زه به نه لیونی کېږم زه به نه لیونی کېږم چې ته نه یې ابۍ نه وي ماما نه وي کاکا نه وي یاران نه وي خپلوان نه وي زه د چا په در کې کښېنم زه د چا در ته خپل ویم دا چې ورځ په ورځ ختمېږم زه به نه لیونی کېږم زه به نه لیونی کېږم چې د لاسو خپو نه ګیر یم په لاسو کې هتکړۍ دي او په خپو کې زولنۍ دي په اظهار مې پابندي ده په گفتار مې پابندي ده چې سوایم کافر کېږم چې نه ویم خرابېږم دا چې ورځ په ورځ زیړېږم زه په ژوند پسې کړېږم زه به نه لیونی کېږم زه به نه لیونی کېږم د سقراط په لاره تګ دی لپې زهر د هر چا لاسونه ډک دي ما په لاسو کې نیولي دواړه ستا لاسونه ډک دي تا په لاسو کې نیولي دا زما لاسونه ډک دي د انسان په وینو ګرانه د انسان په وینو ګرانه د انسان لاسونه رنگ دي د ارمان په وینو ګرانه د انسان لاسونه رنگ دي د حیوان په وینو ګرانه د انسان لاسونه رنگ دي او زما او ستا په وینو د اسمان لاسونه رنگ دي هر اتل پسې جانانه ناروا پروپاګاندا دا ګوره ما پسې روانه نن سبا پروپاګاندا دا بعضی وایي دا کافر دی بعضی وایي مسلمان دی بعضی وایي دا ملحد دی بعضی وایي خوږ انسان دی د زړه سره دی او جانان دی بعضی وایي دا یې وکړو بعضی وایي دا یې کړي بعضی وایي دا دروغ دي بعضی وایي دا رښتیا دي بس خو ټول خلک لګیا دي بیا به نور خلک پیدا شي بیا به نور تورونه راوړي بیا به تور خلک پیدا شي بیا به تورونه راوړي بیا به سپور خلک پیدا شي بیا به سپور تورونه راوړي مننه بیا به نور خلک پیدا شي بیا به نور تورونه راوړي بیا به تور خلک پیدا شي بیا به تورونه راوړي بیا به سپور خلک پیدا شي بیا به سپور تورونه راوړي ما به داسې رنګ کې پیش کی چې بیخي به زما نه وي بی ګناه به ګناهګار یم ما به کړي ګناه نه وي تم د دوی سره لګیا یې تم د دوی سره سلا یې تم د دوی سره ګویا یې ته یې وایې زه خبرېږم زه به نه لیونی کېږم
مننه اخري بند دویم چې ډېره مننه زبا دا نظم زما د شاعرانو ملګرو ته ډالۍ چې زبا نه لیونی کېږم د نامې دپاره لیکو د جامې دپاره لیکو د پښتو په مرۍ غلي د شملو په مرۍ غلي زه له تا ځنې بېزاره ته زما ځنې بېزاره زه په تا باندې بد لګم ته په ما باندې بد لګي ځکه لر یم او کبر یم د خپل ځان سره پشر یم ځکه ټول پر هر یم در په در یم او نهر یم د حساب نه مو وباسي د کتاب نه مو وباسي قسم په خدای ورکوي مو د نصاب نه مو وباسي ته هم پوهه زه هم پوهه ته هم غلی زه هم غلی ستا خپل څه مفادات دي زما خپل څه مفادات دي او زما او ستا په شر کې د چا بل څه مفادات دي یا دانشه ښه پوهېږم چې یو کېږم نه ورکېږم په ډېر کم قیمت خرڅېږم زه به نه لیونی کېږم وی هغې زمانه د اختر د بنګړو سوال کړی او په بدله کې زما لاس له رومال کړی مونږ د یو بل نه تحفې هډولوا نغستې مونږ په وړه خبره یو بل څه جنجال کړی مونږ د یو بل نه تحفې هډولوا نغستې مونږ په وړه خبره یو بل څه جنجال کړی هغې وی تا خو دې اختر له جامې جوړې نه کړې ما ورته وی نو تا په غونډه زنه خال کړی ها دا جی بیا ووایه ډېر ښکلی شعر ډېر زبردست شعر ته خو نه دي معلومه دانش صاحب ته ته معلوم نو ورته ووایه عباسي صاحب یو څو شعرونه درته وایم چې هر څوک زما غوندې ساده نه وي چې زیار وباسي هر څوک زما غوندې ساده نه وي چې زیار وباسي خلک پښتو مختو په تندر ولي کار وباسي ډېر ښه دوی هر منزل ته په لنډو د رسېدو قایل دي دوی هر منزل ته په لنډو د رسېدو قایل دي او پښتانه ځکه په سمسور پټي کې لار وباسي چې به درخو د پښتونخوا ورته بلۍ ساتله چې به درخو د پښتونخوا ورته بلۍ ساتله او ادم لګیا دی د رباب نه هغه تار وباسي ډېر ښه مننه ښه جي محمد یاسر اکمل راغی دانش خو خبرلوست دی بس خبرې کوي لګیاوي او حیران یم چې تا ته نن څنګه غلی پاتې شوی شعر ښه مکمل یې کوي چې په خپله مکمل کوي دا ښکلی چې محفل کې دومره غلی پاتې شوی دا ښکلی چې محفل کې دومره غلی پاتې شوی کاروان د محبت ترې نه جوړ تلی پاتې شوی دا اوس چې په سرو جامو کې ګرځي او خیر غواړي دا یو ملنګ د دې کلي ښاغلی پاتې شوی زما شعر دی پکې دانش خو خبرلوست دی او دانش خو خبرلوست دی بس خبرې کړي لګیا وي حیران یم چې تا ته څنګه غلی پاتې شوی ډېر ښه دانش صاحب زما څه فرمایش وکړو چې خدای خبر ولې خو مرګي ته مې تیاره نه شوه خدای خبر ولې خو مرګي ته مې تیاره نه شوه ویل یې دا ګناه مې نه شوه دا مې یاره نه شوه په ما یې 2 ګوټه ګوټلي دي د تلو نه یمه هغې بلها جامونه وڅکل خو خماره نه شوه په ما یې 2 ګوټه ګوټلي دي د تلو نه یمه او هغې بلها جامونه وڅکل خو خماره نه شوه دغه 2 شعر ډېر ښه ویلې کېنه وزګارېږم راځمه درله مودې مې تېرې په دې ځای شوې خو وزګاره نه شوه دانش صاحب شاعري د ډېره مزه کوي ډېر خوند کوي او زموږ ملګري چې کوم دي هغه پکې هم ډېره غټه دلچسپي اخلي خو دا چې زه به ته ووایم او ته به شعرونه وې او نه یو کار دی نو که کوم خلک تنګ شي نو هغې خو لکه سویچ ور کولی شي بل څه دغه بندولی هم شي څه خبره زما خوری دی جي ښایسته روغانۍ سلام علیکم ماماجي محمد یاسر اکمل وایي چې نو ما به څه وي نو دا شعرونه ما ته رایاد شي چې تا ویل جانانه در نظم نو ما به څه وي چې تا ویل جانانه در نظم نو ما به څه وي نو خود به بې اختیاره ژړېدم نو ما به څه وي دنیا ته د سودا سره راتلم نو ما به څه وي او تاله د دنیا سره درتلم نو ما به څه وي مولا چې انتخاب و د ادم نو ما به څه وي او رامې غې په لاسو کې غنم نو ما به څه وي او دا نه
چې د خبرې د کولو سړی نه وم دا نه چې د خبرې د کولو سړی نه وم خو جانانه زه چې تا ته ودرېدم نو ما به څه وي ډېر ښه دانش صاحب ډېر ښه محمد زی خځه کمنټ وعلیکم السلام پروګرام مې چې ډېر ښه دی نو ډېره مننه هغه د شاته صف سړی و مخکې صف کې ناست و ځکه د مخکې صف سړی و مه خو شاته ناست وم اکرام خان وردک جامې مې نه وې او د شګو په ډېري کې خوښ وم سترګې مې دواړه پټې کړې وې هوا ته ناست وم ما ویل چې سیده مې فریاد د الله در ته ویسي د کویتور سر ته ختلی وم موسی ته ناست وم هغه د وروستو صف سړی و مخکې صف کې ناست و ځکه د مخکې صف سړی و مه خو شاته ناست وم ختم شو انس صاحب انجینیر ندیم خان کمنټس کړي مونږ د پیزوان په تماشا خوشاله شوي یو او مونږ د پیزوان په تماشا خوشاله شوي یو مونږ بیګا ټوله شپه خوشاله شوي یو مونږ په خندا تر ګوره پورې وړې ده او مونږ د خپل ژوند په جنازه خوشاله شوي یو ډېر ښه ده نصیب مونږ په خوشحالو کې تل د غم سندرې ویلې دي مونږ د غم غزل ته همیشه خوشحاله شوي یو ډېر الله ای مرګه ای غم ستا مننه چې دا ډېر عمر د هیرو مه ای غم اوس راځه خوشحاله شوي یو ډېر ښه ده نصیب ډېر ښه دغه شان دي په ما یې دوه ګوټلي دي د تلو نه یم هغې بلها جامونه وڅکل خو خماره نه شوه خدای خبر ولې خو مرګي ته مې تیاره نه شوه ویل یې دا ګناه مې نه شوه دا مې یاره نه شوه په ما یې دوه ګوټلي دي د تلو نه یم هغې بلها جامونه وڅکل خو خماره نه شوه ویل یې کېنه اوسګارېږم راځمه درلو مودې مې تېرې په دې ځای شوې خو وزګاره نه شوه ډېر الله دانش صاحب ولي د سعودي عرب نه تمام سعودي ته سلامونه وعلیکم السلام خو دا شعر زما نه دی دا شعر زما په خیال باندې د صاحب شاه صاحب نه دا د صاحب شاه صابر صاحب دی چې خوند کوي صابره پښتانه یاران خوند کوي صابره پښتانه دا زما دا دغه شعر دی دا شعر زما یار دغه که ساحل صاحب دی نه دا د ساحل صاحب نه دی دا د خلکو ساحل صاحب په نوم مشهور کړی دی خو دا صابر صاحب شعر ښه افتخار احمد پروانه صاحب وایي چې سلام جمیل خان وعلیکم سلام ډېره مننه او خیال کې پیکه ګندګر وایي چې دانش صاحب ته د درخواست دی چې د تور صادر پسرله ښه ساجد خان چې زموږ ډېر ښه ملګری دی سعودي عرب نه او زموږ د فکر ملګری دی زموږ د خیال ملګری دی زموږ د نظریې ملګری دی موږ دغه ملګري یو جمیل خان روغاني صاحب د سعودي عرب نه چې لایق د دې څوکۍ جانان نه و تا ویل دی لایق د دې څوکۍ جانانه نه و تا ویل دی او دا کس د مشرۍ جانانه نه و تا ویل دی ته ګوره ادم خان په اډو سترګې پورته نه کړې ته ګوره ادم خان په اډو سترګې پورته نه کړې او دا غږ د درخانۍ جانانه نه و تا ویل دی بې وخته د پیالۍ په لاس کې راکړه رانه لاړې بې وخته د پیالۍ په لاس کې راکړه رانه لاړې او دا وخت مې د پیالۍ جانانه نه و تا ویل دی او تا اورې باجوړ کې شیر عالم کنځلی کېږي وجه دا خو بیا ووایه جي ته اورې باجوړ کې شیر عالم کنځلی کېږي او تقصیر د مهمونۍ جانانه نه و تا ویل دی د مهمونۍ جانانه نه و تا ویل دی او جانانه ډېر مالدار شوي خو سم در پسې دی جانانه ډېر مالدار شوي خو سم در پسې دی او پیغور د غریبۍ جانانه نه و تا ویل دی یو غزل درته یم چې غړیږي په سترګو کې یو سوال وینو خوړلی غړیږي په سترګو کې یو سوال وینو خوړلی پرته ده او په زنه یې شین خال وینو خوړلی منما تا د فصل زکات ویستی دی خو خانه منما تا د فصل زکات ویستی دی خو خانه زکات دی په خمبو کې کال په کال وینو خوړلی زما په سر ولاړ د اوسنۍ زمانې نمر دی زما په سر ولاړ
د اوسنۍ زمانې نمر دی او زما په سر ولاړ د بوډۍ ټال وینو خوړلې نامې ورباندې ګل دي نورې هر ګوټ رژېدلې نامې ورباندې ګل دي نورې هر ګوټ رژېدلې ساتلی مې صندوق کې یو رومال وینو خوړلې او دانشه پښتانه دي د جمال په تماشه دي دانشه پښتانه دي د جمال په تماشه دي او دانشه پښتنو نه دي جلال وینو خوړلې یو څو شعر نور ویمه چې په کتابونو کې خو نور څه دي او په تفسیرونو کې خو نور څه دي تا خو یې لړمانان دي پکې په دې قبرونو کې خو نور څه دي تا خو یې لړمانان دي پکې په دې قبرونو کې خو نور څه دي او په آیاتونو باندې اوس پوه شوم په آیاتونو کې خو نور څه دي په آیاتونو باندې اوس پوه شوم په آیاتونو کې خو نور څه دي او دا جوړې د بلال د رنګ او په دې خالونو کې خو نور څه دي په زیارتونو باندې وګرځېدم په زیارتونو کې خو نور څه دي او دانشه تشې زلفې نه یادوي دانشه تشې زلفې نه یادوي ستا په شعرونو کې خو نور څه دي بلها مودې وشوې چې شنه دي غنم نه وچېږي جمیله یو شعر غزل ویم پوره چې بلها مودې وشوې چې شنه دي غنم نه وچېږي دا ډېرې ورځې مې په سترګو کې نم نه وچېږي اوس مې د کلي شنو په ټوله توتیان نه رادرومي اوس مې د کلي شنو په ټوله توتیان نه رادرومي اوس مې د کلي په پټو کې شړشم نه وچېږي ملا په دې خبره زه د دین نه ویستمه ملا په دې خبره زه د دین نه ویستمه ما ورته وی چې پرهرونه په دم نه وچېږي ملا په دې خبره زه د دین نه ویستمه ما ورته وی چې پرهرونه په دم نه وچېږي او هغې لمدلو پټه بیا د خوړ په کاڼي پرېښوه هغې لمدلو پټه بیا د خوړ په کاڼي پرېښوه او هغې وې بس دی اوس ناوخته شو زم نه وچېږي ډېر ښه دانش او هغه چې هوبهو دا ستا په شان دی هېڅ نه وایي هغه ګل لون په خپل اوښکو ساتم نه وچېږي تا به ویل د ګل په پاڼو شبنم نه وچېږي ما به ویل د ګل په پاڼو شبنم نه وچېږي تا به ویل د ګل په پاڼو شبنم نه وچېږي او ما به ویل د ګل په پاڼو شبنم نه وچېږي او دانشه خویاندې دعاګانې نمونې د الفت دانشه رونه نعمتونه موسم نه وچېږي ډېر ښه دانش صاحب وایي چې دانش پاتې چم بدل یم ونه کړي نو زما مخ جوړېږي دانش صاحب زما لپاره هم چې کومه دی نو دا ټول خلک راټول دی یو سړی لیونی کوي ټول خلک راټول دی یو سړی لیونی کوي دا خلک ورته ټول څه لیونی کوي ټول خلک راټول دی یو سړی لیونی کوي دا خلک ورته ټول څه لیونی کوي دانش هغه پوری چم ته نوی ملا راغی دانش دغه پاتې چم به دی لیونی کوي یو شعر پکې دی چې ښایست دا ننګو دې په سرلو له ماتې ورکړه ښایست دا ننګو به دې سپرلی لیونی کوي ډېر ښه ته ټول عمر د وخت په لیونو پورې خندېږي باداره ته یې ګوره تا به خدای لیونی کوي ډېر ښه واه بادر دانش صاحب خاص زیشان خانجي وایي فرمایش کړی دی فرمایش خو زه خو د خان لاله خبره حکم ګڼم بلکل یې درته وایم چې زه به نه لیونی کېږم چار چاپېره لیوني دي او زما ورپکې ژوند دی دومره ډېره ځانځاني ده چې د وخت دا لیوني هم د خپل ذات په حد کې اوسي د خپل ځان تر حده پایي په دې دومره لوی جهان کې یک تنها چې زه اوسېږم زه به نه لیونی کېږم زه به نه لیونی کېږم چې ښه ټیک ټاک مسلمان یم او په یو دوه کې حیران یم دومره ډېرې تفریقې دي د ملیانو دا فرقې دي هر ملا پکې دا وایي چې زما دا فرقه ټیک ده زه په کم پسې روان شم چې په یو دوه نه پوهېږم زه به نه لیونی کېږم چې د ړوند فقیر کچکول ته داسې غلی ناست یم لکه سپی چې وي چچړو ته د قصاب په تیخانه کې چې کچکول له روپۍ راشي د کچکول نه راخطا شي زه یې لاس کې کم راګیرې بیا یې زر جیب کې خوندي کم کله ګورم شاته خو اکثر ګورم الله ته بیا د خدای شکر ادا کم وایم ښه شوه نن خو وشوه د روزۍ واده پوره شوه
خو د شپې چې کله سملم دغه غم را سره مل شي دا دړون فقیر نغلا او هسې نه رانه لاس پرې کې بیا به خوله څنګه وازو مزه دړون فقیر کچکول ته زه دا سوچ کوم یریږم زه به نه لیونی کېږم چې د وخت دا څو غټان چې د غریب په وینو پایي د غریب نه غوښې وخوري د غریب نه وینې وسکي بیا احرام د ځان نه تاو کي درشي ستا ښکلې کعبې ته ستا د خوږ نبي روضې ته هلته تاو شي او راتاو شي او په کاڼي شونډې کېږدي بیا شیطان په کاڼو ولیتې په دغه خاطر ماپ کې دوی بیا نورم معتبر شي دوی بیا نورم مټور شي دوی بیا نورم زورور شي په ما زور کوي زورېږم زه به نه لیونی کېږم چې واړه ګلان قتلیږي په سکولونو مدرسو کې کتابونه پسې راوړي سره په وینو په بستو کې د بچو غوښې ټولومه د وړو غوښې ټولومه د یو لاس وي د بل خپه وي د هغو غوښې ټولومه په پردي جنګ کې تباه شو د سړو غوښې ټولومه لویه خدایه زه چې داسې د پښتو غوښې ټولومه لویه خدایه زه چې داسې په پردي جنګ کې قتلیږم زه به نه لیونی کېږم ستا په لاس کې سور قلم دی او زما تاریخ وي لیکې دغه ټول تاریخ پر هر دی وینې مالګې زه په خپل پر هر کې پروت یم صرف دا زما ګناه ده چې پښتون یم غیرتي یم او بچی د ابدالي یم ننګیالی یم جنګیالی یم توریالی یم بریالی یم اوس زما دا صفتونه ټول په ما باندې بد لګي دا د پلار نیکه نومونه ټول په ما باندې بد لګي زه په خپل صفت شرمېږم زه به نه لیونی کېږم رونه کینې خویاندې ورکي د خپل جرم په سزا کې بیا ژوندی مړی روان کی د دشمن کریې بیا یې ځي چې وینم بوګنېږم زه به نه لیونی کېږم چې د داسې یو ملا نه د جهاد فضیلت اورم چې بچی په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی زه به نه لیونی کېږم چې د داسې یو ملا نه د جهاد فضیلت اورم چې بچی په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی زما دغه یو بچی ولاړ شهید شو شین توتی شو مبارک شه جنتی شو زما سپینه ګیره نور اسویلو سپینه پولی کړه دا د نور بچی تیار دی درنګ ساعت له روانیږي او د دکان چلیږي یا دا د نور بچی تیار دی درنګ ساعت له روانیږي او د دکان چلیږي د شرابو ګوټ حرام دی خو د وینو ارزاني ده د یو څو کسانو راټ دی د یو څو کسو خاني ده دا وخت د ژرندې پل دی او زما په مرۍ پروت دی زه د خوار غنم دانه یم د اوبو په زور دلیږم زه به نه لیونی کېږم چې د لاسو خپو نه ګیر یم په لاسو کې هتکړۍ دی او په خپو کې زولنۍ دی په اظهار مې پابندي ده په گفتار مې پابندي ده چې څه وایم کافر کېږم چې نه ویم خرابېږم دا چې ورځ په ورځ زیړېږم زه په ژوند پسې کړېږم زه به نه لیونی کېږم د سقراط په لاره تک دی لپې زهر د هر چا لاسونه ډک دی ما په لاسو کې نیولي دواړه ستا لاسونه ډک دی تا په لاسو کې نیولي دا زما لاسونه ډک دی د انسان په وینو ګرانه د انسان لاسونه رنګ دی د ارمان په وینو ګرانه د انسان لاسونه رنګ دی د حیوان په وینو ګرانه د انسان لاسونه رنګ دی او زما او ستا په وینو د اسمان لاسونه رنګ دی هر اتل پسې جانانه ناروا پروپیګنډه ده ګوره ما پسې روانه نن سبا پروپیګنډه ده بعضی وایي دا کافر دی بعضی وایي مسلمان دی بعضی وایي دا ملحد دی بعضی وایي خوږ انسان دی د زړه سر دی او جانان دی بعضی وایي دا یې کړي بعضی وایي دا یې وکړو بعضی وایي دا دروغ دی بعضی وایي دا رښتیا دی بس خو ټول خلک لګیا دی بیا به نور خلک پیدا شي بیا به نور تورونه راوړي بیا به تور خلک پیدا شي بیا به تور تورونه راوړي بیا به سپور خلک پیدا شي بیا به سپور تورونه راوړي ما به داسې رنګ کې پیش کی چې بیخي به زما نه وي بی ګناه به ګناهګار یم ما به کړي ګناه نه وي تم د دوی سره لګیایې تم د دوی سره سلایې تم د دوی سره ګویایې ته یې وایې زه خبرېږم زه به نه لیونی کېږم د نامې د پاره لیکو د جامې د پاره لیکو د پښتو په مرۍ غلی د شملو په مرۍ غلی زه له تا ځنې ویزاره ته زما ځنې ویزاره زه په تا باندې بد لګم ته په ما باندې بد لګې ځکه لر یم او کبر یم د خپل ځان سره په شر یم ځکه ټول پر هر یم در په در یم او نهر یم د حساب نه موباسي د کتاب نه موباسي د حساب نه موباسي د کتاب نه موباسي قسم په خدای ورکې مو د نصاب نه موباسي توم په زهم په توم غلې زهم غلېستا خپل سم مفادات دي زما خپل سم مفادات دي او زما اوستا په شهر کې
د چا خپل څه مفادات دی دانش ښه پوهېږم چې یو کېږم نه ورکېږم په ډېر کم قیمت خرڅېږم زه به نه لیونی کېږم. ډېر ښه دانش صاحب ډېر ښه. دانش صاحب زما یو خوری دی چې هغه د سویزرلینډ نه چې کوم سلام ویلی دی مامو. وعلیکم السلام Shabnam Sahar, which I'm Dr. Shabnam Sahar from Karachi program. هسته دی جی. Yeah, thank you very much. Thank you. جاری ساتو. یو ملګری و چې سفیانه کلام وای دغه ورته هم وایم خو مجیب الله همدرد زما ډېر ښه ملګری دی. نو هغه فرمایش کوي هغه ته نظم وایم چې بیګا مې ډمه ولیدله بیګا مې ډمه ولیدله لکه ګل به ځلېدله پرورو به ګډېدله نری شونډې پاڼې ښکلې مخې یو کتاب و د شپې توره تیاره کې لکه شمه بلیدله په محفل کې څه غټانو څه راغلي غریبانو چې غریب به ورنږدې شو دا به رورو تښتېدله چې امیر به ورنږدې شو دا به یې خواته راخویدله چا شراب اوس که نشه شو چا د چرسو لوګی راښ کو چا شراب اوس کو نشه شو چا د چرسو لوګی راښ که زه هم محفل کې ناستم د مستۍ نه ناخبره عجیبه شان سوچ کې پروتم ما ویل دا به د چا خور وي د چا غېږ کې ګډېږي دا به هم د چا بچی وي د حیا صادر اشلیږي یا خو ډېره د بېوسه چې محفلو کې ګډېږي یا یې سر باندې څوک نشته ځکه نه یریږي یا خو ډېره د کمسله نه حیا شته نه شرمېږي زه لا دغه سوچ کې پروتم چې مې شلنګ د پانزې واورېد چې مې پورته وکتلو سپوږمۍ ما ته ولاړه زه یې لاس نه راوچت کړم معمولي شانتې راتاو شوه زما سترګو ته نږدې شوه او په سترګو کې ګویا شوه وی اخري سوچ دې ښه نه دی زما سترګو ته نږدې شوه او په سترګو کې ګویا شوه وی اخري سوچ دې ښه نه دی زه حیا لرم شرمېږم خو مجبوره یم ګډېږم ته زما نه څه خبر یې چې له کم حالت تېرېږم دا منمه چې خدای شته دی زه ترې هم ډېره یریږم زه هم د چا غیرت یم په دې هم ښه پوهېږم خو زه هېڅ کولی نه شم چې زه ډمه یم ګډېږم زما ډېره بېوسي ده ځکه هره شپه خرڅېږم خو بس تا ته دومره وایم چې محفل کې ګډا بس کم نو بیا ټوله شپه ژړېږم دا یې وې او مسکۍ شوه او نرۍ اوښکې یې توی کړې زما هم زړه ټینګ نه شو د سماج نه ګیله وکړه اوښکې بیا مې میلمنې شوې د بڼو په سر ډېوې شوې د محفل نه را روان شوم او د ځان سره ګویا شوم ما ویل دومره لوی جهان کې د چا دومره هم ځای نشته د چا دومره هم ځای نشته ډېر ښه دانش صاحب خپل هم یو شعر دی چې احساس مې زما شعر دا خپل نه دی خو یو ډېر ښه شعر دی چې احساس مې مسلمان دی د سحر بانګ ته تړپېږي احساس مې مسلمان دی د سحر بانګ ته تړپېږي کردار مې د هندوانو دی چې بانګ واوره موده ډېر ښه جي ډېر ښه کې ځان ته چڼې ګړې دا تا تم نه ویم ما تم دا نه و چې ته په جومات کې زما خیال دا یو شعر دی چې ته په جومات کې ځان ته چڼې ګړې زما تش دمو ته کتل کفر دی زما تش دمو ته کتل کفر دی دا یو علیکو خو اول ورته زه ګل زبین سید صاحب زموږ ډېر محترم مشر دی سلام ورته پیش کوم او احترامات ورته درم دغه ورته وړاندې کوم لالا سلامونه مې ومنه مینه او احترامات مې ومنه ملک ګورمان صاحب څه خبره کوي غزل لیکلی چې نرخونه یې جدا وو شیان دواړه خرڅېدل او نو دا به ګل زمین سید لالا ته ډالۍ کم زه به ووایم چې نرخونه یې جدا وو شیان دواړه خرڅېده دنیا او نرخونه یې جدا و شیان دواړه خرڅېده دنیا و ځناور او انسان دواړه خرڅېده یو چاته ضرورت و د اوبو د تندې مړ شو یو چاته ضرورت و د اوبو د تندې مړ شو یو چاته ضرورت و چشمان دواړه خرڅېده و مندر و اهرمن پکې د وخت قیمت ته پروت و مندر و اهرمن پکې د وخت قیمت ته پروت و جماعت و پکې دین او ایمان دواړه خرڅېده و زمونږ بېوسي وه ګنې دومره ګرانه نه وه زمونږه بېوسي وه ګنې دومره ګرانه نه وه دانش محبت ته و جهانان دواړه خرڅېده ډېر ښه دانش صاحب واقعي چې ښه شعرونه دي ویله دغه شعرونه ډېرو خلکو کله دی د بېګا هم سلام وکړي او بیا د دې خبرې ضرورت ته و چې ده لیکلي چې سلام هلکه طارق سلام وکړه ډایرکټ سلام وکړئ موږ ورته وعلیکم السلام دې شته د دومره دباو ساتلی کشر ورته دی چې سلام نشي کولی زموږ خو مصیبت دا دی یو کشر پسې پاسي او په مخ ور لپړق ورکي یو کشر پسې پاسي او په مخ ور لپړق ورکي یو مشر پسې پاسي او په مخ ور لپړق ورکي زمونږ د کشرانو د سوالونو جواب دا وي مونږ د بدقسمتۍ نه خپل کشران دومره پریس ساتلی وي چې هغوی مونږ ته ډایرکټ خبر هم نشي کولی او مالان ښه خبره ده سلام کې چې کوم دی تپوس کولو نو بس که سلام یې وکړو جواب به ورکړو ما نه مخکې ته وې خو چې ستا نه مخکې څه
زما نه مخکې ته وې خو چې ستا نه مخکې څه نو جوړه چې دنیا نه وه دنیا نه مخکې څه واه دا ډېر خلک غلط و که دا لږ خلک غلط دی دا ډېر خلک غلط و که دا لږ خلک غلط دی دا اوس چې رڼا راغله دې رڼا نه مخکې څه یو څو سوالونه داسې چې سوالونه ترې جوړېږي یو څو سوالونه داسې چې سوالونه ترې جوړېږي دا تا ته چې رښتیا دي دې رښتیا نه مخکې څه وجود خو زه صحیح شوه تا د خټې نه را جوړ کو وجود خو زه صحیح شوه تا د خټې نه را جوړ کو دا سا چې ترې را جوړه د دې سا نه مخکې څه تا ولې بې قیمته کړه د سر سوری ورک شو ادمه په ژوندون کې د هوا نه مخکې څه تاسې زه بدنام کړم په پوخ ایمان کافر شم ما دومره قدروې د ابتدا نه مخکې څه د دې دور ماشوم یم بو بلا نه نه یریږم د دې دور ماشوم یم بو بلا نه نه یریږم بیبې په دې مې پوی که د بلا نه مخکې څه دا اوس چې پسې ټول خلک ولاړ دی او خاموش دی نه اوس چې پسې ټول خلک ولاړ دی او خاموش دی دانشه په مذهب کې د مولا نه مخکې څه ډېر ښه دانش صاحب واقعي ډېر ښه ډېر ښکلی غزل او زمانه هېر شوی و جي او دا غزل خو ما خیال دی چې ستاسو یو ښه سینګرانو چې کومه دا کرن خان ویلی دی ډېر کرن خان ویلی دی اکثر چې ته د دانش صاحب زه په ګاډي کې ځم او دا غزل د خلکو سره لګېدلی چې څوک ډرایور کله دا غزل ولګوي نو زما داسې باغونه رامانې زیږ زیږ شي زه ورته وایم چې د دانش صاحب زما ملګری دی دغه غزل سره دی د دوبۍ نه چې کومه دی هغه سلام لالا جي څنګه یې وعلیکم سلام ښه برابر یم ټیک ټاک یم او دانش صاحب چې کومه دی نن مې موندلی دی او رالیږیا کلی مې دی چې څومره وس مې پې کېږي نو د هغه پورې به د خلکو ته چې کومه دی نو دا وایو به ناست یو جریر خان وایي چې جمیل وروره تاسو ته او دانش صاحب ته سلامونه او د دانش صاحب نه زه اورېدل غواړم غزل سلګۍ سلګۍ روانه د لمبا اخلي او جاړي ویم یې درته چې سلګۍ سلګۍ روانه د لمبا اخلي او جاړي پتلو کې په شا ګوري اجازه اخلي او جاړي رانجی په جړا جړا روان په اننګو شو ټوکمار نه د واده ځان له جوړه اخلي او جاړي د لاسو نه نکریزي د چړو په سکو بیایي د شونډو په سرونه مې نامه اخلي او جاړي او دا څوک دی چې کټ له دومره ډېرې اوږې راغلې دا څوک دی چې کټ له دومره ډېرې اوږې راغلې دا څوک دی چې هر څوک یې جنازه اخلي او جاړي او دا څوک دی او دا کم پلې روان دی او دا ولې دانشه د هر چا نه بخانه اخلي او جاړي ډېر ښه دانش صاحب ډېر واقعي چې ډېر ښکلی شعر دی ووایه ډېر زبردست شعر جمیل صاحب دانش صاحب هره میاشت میلمه کوه دته اوس دا پت نشي ته د میلمه نه څومره تنګ یې یا دانش صاحب دا خبره میلمستیا ډېر ګران کار دی جمیل داسې کار نه بهرحال زه په خپله راځم صحیح ده که نه خو زموږ یو مشر و چې هغه ما ته قصه کوله که نه چې زما د دوشو نه ډېر زیات الرجي یم او ډېر زیات دغونه تنګ یم چې د میلمه نه تنګ یم د باران نه څه صوبې نه تنګ یم میلمه پوره رحمت صحیح دی ویلې چې میلمه چې کومه دی دا اوس هغه غم دی دغه شان چې څوک په خپله عزتمن وي نو هغه بل ته عزتمن او درنې خبرې لیکي نو خان صاحب خان چې کومه الله دې قدر وکړي دغه شان چې کومه صدیق وایي چې ډېر ښه زبردست ها الیاس روغاني وایي چې تاسو خو د سلام نه دا خو لاسه کې تاسو راکاږي جوړ کو دا خبره چې کومه ده چې دغه د ریاض چې کومه ده بل اوره دا خو په لاسه کې اسلم خان وایي علم خان ور وایي چې روغاني سه پروګرام به ختم شي خو ارمان به مدا پاتې چې تاسو سره چې دریم او څلورم کوم ملګری دی دین غو مونږ ټوخې هم دین غو مونږ ټوخې هم ورځین نه باندې نو دا شعر به چې کومه ده تاسو پوره کوي او په دغه ځمکه لاندې کلي کې بلا انصاف دی دلته په یوه جامه کې خان او دهقان دواړه اوسي او پلار یې بابا ته بیګار وایي زوی یې ما ته وایي په دغه کور کې د دې کلي خانان دواړه اوسي بهرحال دغه دوه شعره ته پکې حاجي عمران وایي چې روغاني صاحب د الیاس ته یو شعر ووایي په زړه به ارمان پاتې شي فاروق خان وایي چې سلام نو وعلیکم سلام د مسافرو د پاره پکې یو شعر ډالۍ که د روجا خان وایي نو هغه یو موضوع باندې غوښتې بهرحال زه کوشش کوم ویم ورته په اخر کې به ته پوره غزل ډالۍ کوم خدای په خانوید وایي مزمل د سعودي عرب ریاض نه یو شعر ډالۍ که ورده یو وایي چې نه سچي ساتئ سهار به ګورو او سهار خو موږ به بل ځای ته هم ځو ډیوټۍ ته به هم ځو
چونکه سبا د دانش صاحب پروګرام دی دا د ټولو ملګرو هغه ملګرو ته چې کومه زموږ د واړی خوش علاقو کې اوسېږي پاتې کېږي نو سبا په شهید بېنظیر بټو یونیورسټۍ واړی کیمپس کې چې کومه ده نو یو ډېره ښه مشاعره رابللی شوې ده د یونیورسټۍ د طرف نه چې په کې زموږ د دې علاقې د سوات د مردان د پېښور هغه مشهورو کومه ګران شاعران چې دي زموږ تکړه ملګري چې دي محمد وسیم صاحب دی په هغوی کې محمد ګل منصور صاحب دی دانش صاحب د نور نومونه یاد کړي ما ته خو نه معلوم عباسین یوسفزی صاحب دی اقبال شاکر دی ډاکټر صاحب جی وایي چې خوند کوي سایله پښتانه یاران سل زله خفه شي خو بیلیږي نه په دې کې څه حقیقت شته چې په دې شعر کې بالکل پښتانه یاران خو پښتانه یاران دي نو دانش صاحب داسې به کوو چې نن پروګرام به په دې ځای باندې راټولوو د ټولو ملګرو چا چې زموږ پروګرام وکړو نو د ټولو ملګرو ډېره مننه 2 شعرونه درته وایم چې شپه پخه شو که مو خوښه وي نو زه به درنه لاړ شم شپه پخه شو هسې نه در باندې دروند شم او یو شعر ده چې کیدای شي بهرحال هغه څنګه شعر ومانیر شو چې خاجه محمد اسرار صاحب خانجي نکریزي د ګوتو نه چړو په سکو بیایي او د شونډو په سرونو مې نامه اخلي او جاړي سلګۍ روانه د لمبا اخلي او جاړي پتلو کې په شا ګوري اجازه اخلي او جاړي اسرار او د لاسو نه نکریزي د چړو په سکو بیایي د شونډو په سرونو مې نامه اخلي او جاړي ورانجې په ژړا روان په ننګوشو ټوکمار نه د واده ځان لا جوړه اخلي او جاړي دا څوک دی چې کټ له دومره ډېرې یوګې راغلي دا څوک دی چې هر څوک یې جنازه اخلي او جاړي دا څوک دی او دا کم پله روان دی او دا ولې دانشه د هر چا نه بخانه اخلي او جاړي نو ډېره مننه زموږ سره چې کومه دی په پروګرام کې د شریک کېدلو زه به ستاسو هم شکریه ادا کوم د لطیف صاحب هم شکریه ادا کوم د عمر زیب صاحب شکریه ادا کوم چې هغو صاحب زموږ سره دا شپه روڼ کړه ډېره مننه کوم کسانو چې کتلي او اورېدلي سو تھینک یو ویری مچ ټو هیر اینډ بیر د اورېدو او د برداشت کولو یو جهان مننه انشاءالله په امان د خدای روغ رمټ پارولې الله هم سپارم او روغ رمټ هم ته غواړم خپل خشوا چې تا ته توبه وویستله ډېره ښه ده او مینه زما په زړه کې پرېږده دلته ګیره ښه ده او چا ویل هغه ونه ښه ده چا ویل دغه ونه چا ویل هغه ونه ښه ده چا ویل دغه ونه او ما وی چې زه پې دومره نه پوهېږم خو بیره ښه ده او دلته په نیمه شپه د مینې ملنګان را درومي او د دې حجرې دروازه دغسې برسېره ښه ده مننه او بنګ په لښتو باندې کري او جینۍ داسې وایي دا مزدوري مې د پردي بیګار نه ډېره ښه ده مننه بنګ په لښتو باندې کري او جینۍ داسې وایي دا مزدوري مې د پردي بیګار نه ډېره ښه ده او دانشه ما ته د جانان د کوڅې خاوره غوره او دغه خزله یې دا ترو د نمیره ښه ده مننه یو ملګری و چې سفیانه کلام وای دغه به ورته هم وایم خو مجیب الله همدرد زما ډېر ښه ملګری دی نو هغه فرمایش کوي هغه ته نظم وایم چې بېګا مې ډمه ولیدله لکه ګل به ځلېدله پرورو به ګډېدله نرۍ شونډې پاڼې ښکلې مخې یو کتاب و د شپې توره تیاره کې لکه شمه بلېدله په محفل کې څه غټانو سره راغلي غریبانو چې غریب به ورنږدې شو دا به رورو تښتېدله چې امیر به ورنږدې شو دا به یې خواته راخویدله چا شراب وسکه نشه شو چا د چرسو لوګی راخ که زه هم محفل کې ناستم د مستۍ نه ناخبره عجیبه شان سوچ کې پروت ما ویل دا به د چا خور وي د چا غېږ کې ګډېږي دا به هم د چا بچی وي د حیا صادر اشلیږي یا خو ډېره د بېوسه چې محفلو کې ګډېږي یا یې سر باندې څوک نشته ځکه نه یریږي یا خو ډېره د کمسله نه حیا شته نه شرمېږي زه لا دغه سوچ کې پروت وم چې مې شلنګ د پانسۍ واورېد چې مې پورته وکتلو سپوږمۍ ما ته ولاړه زه یې لاس نه راوچت کړم معمولي شانتې راتاو شوه زما سترګو ته نږدې شوه او په سترګو کې ګویا شوه وی اخري سوچ دې ښه نه دی زه حیا لرم شرمېږم خو مجبوره یم ګډېږم ته زما نه څه خبر یې چې لکم حالت تېرېږم دا منمه چې خدای شته دی
زه ترې هم ډېره یارېږم، زه هم د چا غیرت یم، په دې هم ښه پوهېږم، خو زه هېڅ کولی نه شم چې زه ډمه یم ګډېږم، زما ډېره بېوسي ده، ځکه هره شپه خرڅېږم، خو بس تا ته دومره وایم چې محفل کې ګډا بس کم نو بیا ټوله شپه ژړېږم. دا یې وې او مسکی شوه او نرۍ اوښکې یې تویې کړې. زما هم زړه ټینګ نه شو، د سماج نه ګیله وکړه اوښکې بیا مې میلمنې شوې، د بڼو په سر ډیوې شوې، د محفل نه را روان شوم او د ځان سره ګویا شوم. ما ویل دومره لوی جهان کې د چا دومره هم ځای نشته، د چا ډېر ښه ده. پیغلو جنګو په ګودر کې لوبه نه کېدله او هلته د زړونو مازدیګر کې لوبه نه کېدله. که لږه وړاندې په کابل کې لوبه نه وی شوي نو اوس په دلته پېښور کې لوبه نه کېدله. که لږه وړاندې په کابل کې لوبه نه وی شوي نو اوس په دلته پېښور کې لوبه نه کېدله او مخکې به داسې په سنګر کې ښځې نه ګډېدې، مخکې به داسې په سنګر کې ښځې نه ګډېدې او مخکې به داسې په سنګر کې لوبه نه کېدله. د اوړي لمر د پېښور ګرمي او سره غرمه وه، د اوړي لمر د پېښور ګرمي او سره غرمه وه، دانشه نه کېده په لمر کې لوبه نه کېدله. نظم درته یم چې یتیمه ډېره موده وشوه په نظر کې مې یې، یتیمه ډېره موده وشوه په نظر کې مې یې، بلها مودې وشي بچیه درته ګورمه زه. ستا د شلېدلو جامو ذکر مې کتاب کې لوستو، بلها مودې وشوې شلېدلې جامې هم وینمه، چې ستا په سر باندې حالاتو بلې کړي لمبې نظر مې سیزي، خو زه دغه لمبې هم وینمه. ستا د پښو لاندې چپلو ته حیران یم چې بلها مودې وشوې زړې شوې خو بدلې نه شوې. ته په بوجۍ کې د ډېران نه پلاستک ټولوې، زه حق حیران یم په ما ولې لمبې بلې نه شوې. تا دې د مور د دوایي دپاره ځان لوګې کو، تا دې د خور د یو بنګړي دپاره ځان لوګې کو، تعلیم دې ونه کړو جانانه بې هنره لوی شوې او مړه لوی څه شوې خو بس لوی شوې د زړه سره لوی شوې. تعلیم دې ونه کړو جانانه بې هنره لوی شوې او مړه لوی څه شوې خو بس لوی شوې د زړه سره لوی شوې. او تا د یارانو د بنډار نه اډو خوند وانغېست، تا د یارانو د بنډار نه اډو خوند وانغېست، د ماشوموالي د نازونو نه خبره لوی شوې او په شته کوټه کې به پردۍ کوټه کې ژوند تېروي، په خپل وطن کې د ځای نشته مهاجره لوی شوې. او ته د وخت د ژرندې لاندې دل شوې او ریزه ریزه شوې، د وخت د ژرندې لاندې دل شوې او ریزه ریزه شوې، د وخت د جبر لاندې څه په یره یره لوی شوې. او زه ستا د دومره خاموشۍ تپوس ته چا نه وکم، ستا د دې لویې مایوسۍ تپوس ته چا نه وکم، ستا د بېوسه زندګۍ تپوس ته چا نه وکم، ستا د دې دومره غریبۍ تپوس ته چا نه وکم. د وخت حاکم څه عمر نه دی چې تپوس دې وکړي، او نه دا نظام دومره ژوندی دی چې افسوس دې وکړي. مننه. د کلي خلک د جومات نه تا په دې وباسي چې ته خیرن یې ستا جامې بلها په خټو څښاوي، هسې نه پاک جومات ګنده کې بل فساد جوړ کې، ته به نه وایه ځان نه څنګه بل جومات جوړ کې، هسې نه پاک جومات ګنده کې بل فساد جوړ کې، ته به نه وایه ځان له څنګه بل جومات جوړ کې. ما اورېدلي جوماتونه د الله کورونه، خو خدای ستا په دې کورونو کې اختیار د چا دی، دا ظلم څوک کوي، دا دومره ظلم کار د چا دی. او د کلي خلک د جومات نه ګوله تا وباسي، قسم په خدای دی دغه ظلم رانه سا وباسي. ته په زړو جامو کې ګرانه اخترونه کوي، ته په پردو جامو کې ګرانه اخترونه کوي، هغه جامې چې په خیرات کې درته خلک راوړي، هغه جامې چې په زکات کې درته خلک راوړي، هغه جامې چې د بل چا د اغوستلو نه وي، هغه جامې چې د بل چا د قبلولو نه وي، ته په هغو جامو کې ګرانه اخترونه کوي، ته په زړو جامو کې ګرانه اخترونه کوي، ته په هغو جامو کې ځان جوړ کې میلې ته لاړ شي، ته په پردو جامو کې ځان جوړ کې میلې ته لاړ شي. هلته یو تور شانتي هلک درته څه داسې وایي د کونډې زویه ته خبر یې چې دا تا اغوستي دغه جامې اول زما وې مور مې تاله درکړې. د ده همزولې په خندا شي درته داسې وایي د کونډې زویه په پردو جامو دې تن پټ کړی، ته ورته غلی شان مسکې شي ورته داسې وایي د خدای تقسیم دی چاله څه او چاله څه ورکوي، ما له یې تن راکړی تاله یې جامې درکړي. د هر سحر د سړک غاړې ته ولاړ یې ګورې چې ماشومان اسکول ته ځي، تا ورته غرې ونیسي، ته بیا خیرنه لمن پورته کړې او مخ له یې یوسې. ما اورېدلي دي چې مخ د خدای د نورو جوړ وي، ته بیا خیرنه لمن پورته کړې او مخ له یې یوسې. ما اورېدلي دي چې مخ د خدای د نورو جوړ وي، ته په خیرنه لمن هغه اوښکې پاکې کړې چې کمې په نورو باندې روانې وي او چغې وهي. تا غرې ونیولي سلګۍ ونیسي په مخه لاړ شي، د کلي غټ ډیران ته ځان رسوي، بیړه کوي
هلته چې ورسې بوجۍ خوره کې کښېنې ورته او په چغو سر شي په ژړا شي دا پوښتنې کوي ته په وړه خوله د الله نه دا پوښتنې کوي ربه د پلار قاتلان نه یادوم ویدي خیر دی ربه د پلار قاتلان نه یادوم ویدي خیر دی او هغوی له تا نجات ورکړی زه یې هم بخمه د زورورو سره نه کېږي څه نه وایمه د زناورو سره نه کېږي څه نه وایمه د ستمګرو سره نه کېږي څه نه وایمه او خدایه د زغرو سره نه کېږي څه نه وایمه توده دې نه وي که توده مې په نصیب کې نه وي توده دې نه وي که توده مې په نصیب کې نه وي خدایه سړه ډوډۍ خوراکه زه د ولږې مرمه ما اورېدلي دي د رزق وعده تا کړې ده او که نه چا هسې دا په ما پورې خندا کړې ده زه دا منمه چې محنت دې ورله شرط ایښودې خو خدایه زه څومره محنت کوم ته مې وینې زما همزولي شهزادګان دي اړو غم نه لري زه در په در یم نهر ګرځمه هغوی په سره غرمه کې ښه تا ته هم استاد ویلی ما ته هم استاد ویلی تا ته هم استاد ویلی ما ته هم استاد ویلی تا په لاره کې خو دې ما ته بم استاد ویلی ما په لاره کې خو دې تا ته بم استاد ویلی ته خبر یې په ما ګرانه ده زما استاد ترمیان دشمنی ده دا پسه د تربګني ده دا پسه ده دا د چا د لاسه جوړه ته یې هم د ژوند ویستې زه یې هم د ژوند ویستم راشه نن دې پوهوم دا قیصه درته کوم ته وړوکې زه وړوکې ته ناپوهه زه ناپوهه د ډیران په غاړه ناستو تا ته هم استاد ویلی ما ته هم استاد ویلی تا ته ویل دادی دشمن دی ما ته ویل دادی دشمن دی پس د هغې ورځې ګرانه مونږ دواړه دشمنان یو ته زما د سره قاتل یې او زه ستا د سره قاتل یم ته ما په کاڼو ولې او زه تا په کاڼو ولم ته زما د مرګه تېر یې او زه ستا د مرګه تېر یم په نظمونو په ټپو کې په غزلو په مصرو کې په چاربیتو نیمکو کې کلیساو ګودوارو کې په جومات کې په حجرو کې په سکولونو مدرسو کې د تاریخ په کتابچو کې په وازونو په خطبو کې د یقین په جوړېدو کې د ګمان په غاړه ناستو تا ته هم استاد ویلی ما ته هم استاد ویلی تا ته ویل دادی دشمن دی ما ته ویل دادی دشمن دی پس د هغې ورځې ګرانه مونږ دواړه دشمنان یو ته زما د سر قاتل او زه ستا د سر قاتل یم ته ما په کاڼو ولې او زه تا په کاڼو ولم ته خبر یې په ما ګرانه دا یو دوه پهلوانان دي ډېر بېرحمه انسانان دي یو ستا مشر بل زما دی هغه دوه ډزې چې وشوې یو په تا دی بل په ما دی ما به ستا د لاسه وجني تا زما د لاسه وجني او زما او ستا په مرګ کې همدغه خلکو ژوند دی ټول ورباندې پوه یو څوک حل وایو څوک نه وایو لکن ښه کلکولیټډ دی ښکاره چاره خبره ده موږ ټول ورباندې پوه یو څوک حل وایو څوک نه وایو یوې ورله راولي بل یې ور په نښه کي درېیم پې ټوپک راکاږي د ژوند سپرغۍ یې یخه کي یوې ورله راولي بل یې ور په نښه کي درېیم پې ټوپک راکاږي د ژوند سپرغۍ یې یخه کي یوې جنازه وکړي بل جنازه ښخه کي څوک رسمي دعا وکړي څوک رسمي جړا وکړي پاتې وارثان یې ټول ښه شور وکړي غوغا وکړي داسې هېڅوک نه وي چې یو څه دعوه بچا وکړي بس ورځې وجو تېرې شي کیسې رسېږي د ستړي ژوند دی بېوسۍ راله څه خوند رانه کو د ستړي ژوند دی بېوسۍ راله څه خوند رانه کو یارانو بس دی زندګۍ راله څه خوند رانه کو د ستړي ژوند دی بېوسۍ راله څه خوند رانه کو یارانو بس دی زندګۍ راله څه خوند رانه کو زما د شعر په مطلب باندې ونه رسېده زما د شعر په مطلب باندې ونه رسېده ویل یې ستا د شاعرۍ راله څه خوند رانه کو یارانو نن مې ځان ته فکر و نن ډېر ستړی وم یارانو نن مې ځان ته فکر و نن ډېر ستړی وم او یارانو نن د موسیقۍ راله څه خوند رانه کو په ما د وسپنو نینې چیچي او داسې وایي په ما د وسپنو نینې چیچي او داسې وایي بیا به دا وایي چې ډوډۍ راله څه خوند رانه کو په ما د وسپنو نینې چیچي او داسې وایي بیا به دا وایي چې ډوډۍ راله څه خوند رانه کو شعر دی چې بلها مودې وشوې یاران د کلي نه وینمه بلها مودې وشوې یاران د کلي نه وینمه او به دومره اوږدې مسافرۍ راله څه خوند رانه کو بلها
مودې وشوې یاران د کلي نه وینم او دومره اوږدې مسافرۍ راله څه خوند رانه کوو چې دا د خېټې غم خراب کړم که مې زړه بوډا شو چې دا د خېټې غم خراب کړم که مې زړه بوډا شو سپوږمۍ ته ناست وم خو سپوږمۍ راله څه خوند رانه کوو په فکر کې جانان او دوران دواړه اوسي زما په فکر کې جانان او دوران دواړه اوسي ګوره په یو کال کې اور او باران دواړه اوسي زما په فکر کې جانان او دوران دواړه اوسي ګوره په یو کال کې اور او باران دواړه اوسي او پلارې بابا ته بیګار وایي زوی یې ماته وایي پلارې بابا ته بیګار وایي زوی یې ماته وایي په دغه کور کې د دې کلي خانان دواړه اوسي پلارې بابا ته بیګار وایي زوی یې ماته وایي په دغه کور کې د دې کلي خانان دواړه اوسي او د دغې ځمکې لاندې کلي کې بلها انصاف دی د دغه ځمکې لاندې کلي کې بلا انصاف دی او دلته په یوه جامه کې خان او دهقان دواړه اوسي زه فرشته نه یم یارانو خو چارپا هم نه یم زه فرشته نه یم یارانو خو چارپا هم نه یم زما په زړه کې خواهشات او ایمان دواړه اوسي زه فرشته نه یم یارانو خو چارپا هم نه یم زما په زړه کې خواهشات او ایمان دواړه اوسي د چا په پوزه میخکې هم لکه غوښ دانه وي د چا په پوزه میخکې هم لکه غوښ دانه وي او د چا په پوزه کې نتکۍ او پیزوان دواړه د غزل یو څو شعر درته وایم چې په کتابونو کې خو نور څه دي په کتابونو کې خو نور څه دي په تفسیرونو کې خو نور څه دي په آیاتونو باندې اوس پوه شوم په آیاتونو کې خو نور څه دي او تا به ویل لړمانان دي پکې تا به ویل لړمانان دي پکې په دې قبرونو کې خو نور څه دي تا به ویل لړمانان دي پکې او په دې قبرونو کې خو نور څه دي په ښایستونو کې اورونه نشته په ښایستونو کې اورونه نشته او په ښایستونو کې خو نور څه دي د دې سوالونو جوابونه نه وي د دې سوالونو جوابونه نه وي په دې سوالونو کې خو نور څه دي دا جوړې جوړ دي د بلال له رنګه دا جوړې جوړ دي د بلال له رنګه او په دې خالونو کې خو نور څه دي دانشه تشې زلفې نه یادوي دانشه تشې زلفې نه یادوي ستا په شعرونو کې خو نور